سلامونه او نیکې هیلې بیا هم غواړو چې د ریاضي تدریس له تاسو سره شریک کړو. دا ځل راځو د اتم ټولګي د حقیقي اعدادو د درس پیل کوو. هیله ده هغه زده کوونکي چې په اتم ټولګي کې وي یا کوم استاد چې اتم ټولګي تدریس کوي هغه زموږ له دغه تدریس څخه اعظمي استفاده وکړي. نو راځو نن د خیره د اتم سم لومړنی عنوان چې دی هغه حقیقي اعداد دي. دا چې حقیقي اعداد کوم اعداد ته ویل کېږي تعریف یې دا دلته لیکل شوی دی. ټول مثبت او منفي اعداد چې د اعدادو په محور باندې وښودل سي د حقیقي اعدادو په نامه سره یادیږي. یعنی حقیقي اعدادو مطلب دا دی چې هغه به خامخا حتمي به د اعدادو په محور باندې ښودل کېږي. هر هغه عدد چې د اعدادو په محور باندې وښودل سي هغه ته موږ حقیقي اعداد ویلی سو. مثلا دا د اعدادو محور دی. د اعدادو د محور مرکز د صفر په نامه سره یادیږي. د صفر شی طرف چې دی دا د مثبتو اعدادو په نامه سره یادیږي. مثبت 4 مثبت 5 داسې نو تر مثبت لای تناهی پورې. او د صفر چپ طرف ته چې کوم اعداد پراته دي هغه د منفي اعدادو په نامه سره یادیږي. مثلا -1 -2 -3 -4 -5 منفي 6 داسې نو بیا تر منفي لای تناهی پورې. ټول مثبت او منفي اعداد چې د اعدادو په محور باندې ښودل کېږي د حقیقي اعدادو په نامه سره یادیږي. دغه حقیقي اعداد چې دي دا په آی آر سره ښودل کېږي. د حقیقي اعدادو سمبول چې دی د حقیقي اعدادو سمبول هغه نښه چې دی په ښودل کېږي سمبول یې آی آر دی. آی آر د حقیقي اعدادو لنډه نښه ده چې حقیقي اعداد ورباندې ښودل کېږي. نو ټول مثبت او منفي اعداد که څه کسري وي که څه غیر کسري وي که څه جذري وي خو که مثبت که منفي هغه چې د اعدادو په محور باندې وښودل سي د حقیقي اعدادو په نامه سره یادیږي. نو موږ ویل چې حقیقي اعداد هغه اعداد ته ویل کېږي کوم چې هغه باید د اعدادو په محور باندې وښودل. خو دا چې حقیقي اعداد څنګه د اعدادو په محور ښودل کېږي د دې ښودنه باید وکړو چې حقیقي اعداد باید څنګه د اعدادو په محور باندې وښیو. نو د حقیقي اعدادو ښودل د اعدادو په محور باندې داسې کوو. عنوان دی. نو دا چې موږ د اعدادو په محور د حقیقي اعداد ښیو څنګه باید وښیو د دې طریقه در ښیم چې په څه شکل باید وښیو. دا د اعدادو مرکز یعنی د اعدادو د مرکز د اعدادو د محور مرکز چې دی د صفر په نامه سره یادیږي. یو خو داسې ساده عددونه دي تام عددونه چې د اعدادو په محور یې ښیو یعنی پوره عدد دي تا معنا پوره عدد. مثلا وایي مثبت 3 د اعدادو په محور باندې وښیې. د اعدادو په محور چې مثبت 3 ښیې مثبت عدد دی. مثبت عدد معنا د صفر شی طرف ته واقع وي. د صفر شی طرف ته دا مثبت 1 دا مثبت 2 او دا هم مثبت 3. دا د اعدادو په محور د مثبت 3 موقعیت دی. او یا مثلا موږ ته وایي -15 د اعدادو په محور سره وښیې. -15 چې د اعدادو په محور ښیې منفي عدد د صفر چپ طرف ته واقع وي. منفي عددونه چې دي د صفر چپ طرف ته -1 -2 -3 -4 او دا هم -5. دا بیا د اعدادو په محور د -5 موقعیت هغه لوکیشن هغه ځای چې دی موقعیت چې دی د -5 دغسې ښودل کېږي. دا چې پوره تام عددونه موږ د اعدادو په محور ښیو په داسې شکل سره ښودل کېږي. اوس داسې عددونه چې مثلا کسري وي باید څنګه د اعدادو په محور باندې وښودل سي. مثلا موږ ته وایي تاسو 2/3 د اعدادو په محور باندې وښایاست. 2/3 یو کسري عدد دی نیمګړی عدد دی. دا چې کله تاسو د اعدادو په محور ښایاست نو لومړی مهمه خبره دا ده چې تاسو کسري عدد د اعدادو په محور ښایاست لومړی باید راسي د 0 او 1 ترمنځ دا فاصله چې ده د 0 او 1 ترمنځ چې دا کومه فاصله واقع ده دا به د مخرج په اندازه وویشي. مخرج چې دی 3 دی یعنی د 0 او 1 ترمنځ فاصله پر 3 مساوي برخو باندې ویشو. دا یې مثلا 1 2 3 پر 3 مساوي برخه ویشو او بیا د سرعت په اندازه ورڅخه جلا کوو. سرعت چې دی 2 دی نو د 2 په اندازه داسې بیلوو د 3 برخو څخه دې ځای ته ویل کېږي 2/3. دا د اعدادو په محور باندې د 2/3 موقعیت دی یعنی د 0 او 1 ترمنځ فاصله چې ده د مخرج په اندازه یې ویشو چې مخرج 3 دی او بیا د سرعت په اندازه چې 2 دی هغه جلا کوو. دا 2 برخې دا ځای ته ویل کېږي 2/3. او که چیرې بیا مثلا داسې وي چې -3/4 دا د اعدادو په محور باندې وایي وښایاست
دا منفي عدد دی. منفي عدد چې دی همیشه د صفر چپ طرف ته واقع دی. منفي 3/4 دا صفر چپ طرف ته منفي یو واقع دی. دا 3/4 یو کسري عدد دی، نیمګړی عدد دی. دا د صفر او یو ترمنځ ښودل کیږي. دا چې د صفر او یو ترمنځ څنګه ښودل کیږي؟ لومړی د صفر او منفي یو ترمنځ فاصله پر 4 برخو ویشو. 1 2 3 4 پر 4 برخو چې مو وویشل د سرعت په اندازه ورڅخه جلا کوو. 1 2 3 دې ځای ته ویل کیږي منفي 3/4 د دغه کسري عدد موقعیت سو یا لوکیشن سو. نو دا حقیقي عدد خو دا د موږ د عددو په محور باندې وښول. دا یو پوره تام عدد موږ د عددو په محور وښی. دا یو منفي تام عدد، دا یو کسري عدد موږ د عددو په محور وښی. اوس په کسري کې دوه ډوله عددونه شته چې موږ د عددو په محور باندې ښیو. یو واقعي دی، بل غیر واقعي دی. واقعي په دې معنی چې دا صورت یې له مخرج څخه کوچنی وي. لکه دا دوه مثاله، مثلا صورت 2 دی، مخرج 3 دی، صورت یې له مخرج څخه کوچنی دی. دا واقعي عدد دی، دا موږ د عددو په محور وښیو. یا همدغه عدد یو واقعي عدد دی، موږ د عددو په محور باندې وښیو. واقعي دا معنا ورکوي چې صورت به یې له مخرج څخه کوچنی وي، دې ته واقعي وایي. ولې که چیرې بیا غیر واقعي، بیا به دا موږ د عددو په محور باندې څنګه ښیو؟ غیر واقعي عدد مثلا تاسو ته وایي لکه د اتم صنف په کتاب کې شته 11/3 وای تاسو دغه عدد چې دی دا د عددو په محور باندې وښایاست. 11/3 غیر واقعي عدد دی. غیر واقعي عدد په دې معنی چې صورت یې له مخرج څخه لوی وي، ځکه دا امکان نه لري چې موږ د صفر او یو ترمنځ فاصله پر 3 برخو وویشم او بیا له هغه څخه 11 برخې واخلم. دا امکان نه لري. خو دغه غیر واقعي عددونه چې صورت یې له مخرج څخه غټ وي، څنګه باید د عددو په محور باندې وښیو؟ د دې ښودنې لپاره باید اول دا په واقعي شکل واړو. څنګه یو غیر واقعي عدد په یو واقعي عدد سره اړو؟ دا رقم چې اول به راځو د کسر صورت پر مخرج باندې ویشو، یعنی 11 را اخلو پر مخرج 3 باندې ویشو. 11 چې تاسو پر 3 ویشي نو 3 نه 2 باقي ورکوي. اوس چې دا غیر واقعي عدد په واقعي عدد سره اړوي په داسې شکل بیا اړوي. دغه خارجي قسمت چې دی دا د کسر صحیح برخه ګرځي او دا باقي عدد چې دی د کسر صورت ګرځي او مقسوم علیه چې دی د کسر مخرج ګرځي، یعنی 3 صحیح 2/3. دا اوس یو واقعي عدد دی ځکه چې صورت یې له مخرج څخه کوچنی دی. کله چې مو واقعي عدد ته واړوي بیا وروسته تاسو کولی شئ چې دا د عددو په محور باندې وښایاست په داسې شکل سره. دا د عددو محور چې تاسو ولیکئ مرکز یې صفر دی، د صفر شی طرف ته مثبت عددونه دي. دلته وایي 3 صحیح. 3 صحیح په څه معنا؟ 3 صحیح معنا دا چې تاسو 3 واحده پوره مخ ته ولاړ سئ. دا 1 2 3 4 یعنی 3 پوره مخ ته ولاړ سئ له صفر څخه. دا بیا د صفر یو ترمنځ فاصله نه ده ځکه چې 3 صحیح معنا پوره 3 مخ ته ولاړ سئ. وروسته د 3 او 4 ترمنځ چې کومه فاصله ده دا د مخرج په اندازه وویشئ. مخرج یې 3 نو 1 2 3 او بیا د سرعت په اندازه ځین جلا کوو. سرعت چې دی 2 دی 1 2 دې ځای ته وایي د دغه عدد موقعیت، یعنی 3 صحیح 2/3 دا دغه عدد موقعیت دی. 3 صحیح 2/3 یا د 11/3 د عدد هغه موقعیت موږ ته راښیي. د دغه عدد دپاره به موږ په دغه شکل عملیه کوو چې د عددو په محور باندې وښیو. اوس راځو د حقیقي عددو ډولونه وایو. حقیقي عدد چې پر 2 ډوله دي. د حقیقي عددو ډولونه حقیقي عدد چې پر 2 ډوله دي. دا چې کوم 2 ډوله دي دا د نمونه یو ته وایي ناطق، بل ته وایي غیر ناطق. ناطق عددونو ته ځینې وخت نسبتي عددونه هم وایي. نسبتي عددونه. او بیا غیر ناطق ته بیا غیر نسبتي عددونه هم وایي. حقیقي عدد ډولونه 2 دي، یو ناطق بل غیر ناطق. ناطق عددونه ته نسبتي عددونه هم وایي او غیر ناطق ته بیا غیر نسبتي عددونه هم ویل کیږي. اوس راځو اول ناطق عددونه پیژنو. ناطق عددونه څه ډول عددونه ته ویل کیږي؟ داسې ناطق عددونه هغه عددونه ته ویل کیږي چې هغه به د کسر په شکل باندې لیکل کیږي. مثلا 2/3 منفي 1/4 هر هغه عدد چې د کسر په شکل باندې ولیکل سي
هغه ته وایي ناطق یا نسبتي عددونه، یا هم په دې شکل وي 2.3. دا که په کسر نه دي لیکل سوي خو کولی شو په کسر یې واړو په داسې شکل. لومړی ټوله اشاریه ده د کسر صورت ګرځي، د اشاریې پر ځای یو، د اشاریې مخ ته یو رقم دی، دغه په عوض کې یو صفر ورکوو. دغسې عددونه چې په کسر لیکل سوي یا په کسر واوړي د ناطقو عددونو په نامه سره یادیږي. یا ناطق عددونه هغسې عددونو ته ویل کېږي چې هغه تر جذر لاندې وي او هغه به حقیقي جذر درلودونکي وي. یعنی مثلا تاسو ته په 8م صنف په کتاب کې لیکلي دي جذر لاندې 14. د دې په اړوند څه فکر کوئ؟ دا به یو ناطق عدد وي که به غیر ناطق؟ که چیرې یو عدد تر جذر لاندې موږ څه پوهېږو چې دا اوس ناطق عدد دی او که غیر ناطق عدد دی. دا که چیرې دغه عدد حقیقي جذر درلودي نو هغه عدد چې دی ناطق عدد دی. مثلا څنګه حقیقي جذر؟ د 14 جذر که وګورو 4 دی. ولې 4 دی؟ ځکه چې دلته جذرنامه چې ده 2 ده، یعنی موږ یو داسې عدد پیدا کړ چې په ځان کې 2 وارې ضرب کې تاسو ته 14 په لاس درکړي، هغه د 4 عدد دی. دا 4 د 14 حقیقي جذر دی. څنګه حقیقي جذر دی؟ یعنی که موږ چیرې 4 په 4 کې ضرب کو، مربع کو، په ځان کې 2 ځلې سره ضرب کو، حقیقتا 14 په لاس راکوي، ځکه 4 14 دی په لاس راکوي. نو که چیرې یو عدد تر جذر لاندې و او هغه حقیقي جذر درلودی، دغسې عدد ته هم موږ حقیقي عدد ویلی سو. یا مثلا جذر نه، جذرنامه چې نه خو پوهېږو چې 2 ده، دغه نو جذر چې دی حقیقتا 3 دی. ولې؟ ځکه چې موږ 3 په 3 کې ضرب کو، د نه عدد په لاس راکوي. دغسې عددونه چې تر جذر لاندې وي او حقیقي جذر درلودونکي وي هم د حقیقي عدد د نسبتي عددو یا ناطق عددو په نامه سره یادېږي. یا مثلا داسې پوهېږي چې 25 جذر مربع لاندې، دا د 25 جذر چې دی 5 دی. ولې که 5 په 5 کې ضرب کو حقیقتا 25 په لاس راکوي. نو که چیرې یو عدد تر 2م جذر لاندې وي، جذرنامه یې 2 وي او هغه د حقیقي جذر درلودونکي وي، دغسې عدد ته هم ناطق یا نسبتي عددونه ویلی سو. نو که په آینده کې یو جذر عدد و، یو جذري عدد و او تاسو د دې په اړوند فیصله وکړئ چې دا اوس ناطق دی که غیر ناطق دی، نو که چیرې حقیقي جذر درلودي ناطق دی، او که چیرې حقیقي جذر نه درلودي بیا ورته موږ ناطق عدد نسو ویلی. نو اوس راځو 2م، یعنی غیر ناطق عددونه. غیر ناطق عددونه، غیر ناطق عددونه یا غیر نسبتي عددونه چې هم ورته وایي، دا بیا د ناطق عددونو معکوس دي. یعنی هغه عددونو ته ویل کېږي چې هغه د کسر په شکل ونه ښودل سي یا ونه لیکل سي. هر هغه عدد چې د کسر په شکل نه ښودل کېږي یا د کسر په شکل باندې ونه لیکل سي، هغه ته موږ غیر ناطق یا غیر نسبتي عددونه ویل کېږي. څنګه؟ اوس مثلا لیکل سوي 2.1842 داسې په دې شکل. هغه عدد موږ د کسر په شکل اړولی سو، هغسې اشاري عدد، هغسې اشاري کسر، هغسې اشاري عددونه موږ د کسر په ډول اړولی سو، لیکلی سو چې د هغوی د اشاري خانو شمېر معلوم وي. مثلا 2 خانې په مخرج کې د یو مخ ته 2 صفر یږدو، که 3 خانې د اشاریې په عوض خو یو یږدو په مخرج کې، د اشاریې مخ ته که 3 خانې عددونه و هغه دی چې 3 صفره به ورکړو، که 4 صفره به ورکړو. خو دا د اشاري خانو شمېر معلوم نه دی چې باید څومره صفرونه د هغه یوه ته په مخرج کې ورکړو. هر هغه عدد چې د اشاري خانو شمېر معلوم نه وي، هغه عدد په کسر نه اوړي، ځکه چې موږ نه پوهېږو چې باید یوه ته څومره صفرونه ورکړو. دا چې موږ نه پوهېږو چې یوه ته باید په مخرج کې څومره صفرونه ورکړو، دغسې عدد په کسر نه اوړي. دغسې عدد چې په کسر نه اوړي، دغسې عدد ته غیر ناطق عدد ویل کېږي. مثلا دا د ایلر قیمت دی. ایلر په 12م صنف کې شته او د پروان یو قضیه هم لرو. دا ایلر چې دی دا قیمت دی 2.18 او داسې نورې اشاري خانې هم دوامداره لري. دا چې اشاري خانو شمېر معلوم نه دی نو په کسر نه اوړي. په کسر چې وانه اوړي د غیر ناطق عددونو په نامه سره یادېږي. یا مثلا د پای قیمت، پای چې دی دا هم یو عدد دی، خو دا عدد چې دی یو غیر ناطق عدد دی. څنګه؟ مثلا د دې قیمت چې دی 3.1 داسې نور. دغه خو موږ تقریبا ځینې وخت خلک وایي چې د پای قیمت 3.1 دی. اصلا دا نوري اشاري خانې هم لري، خو هغه اشاري خانې صرف نظر سوي دي. دغه پای قیمت چې دی د اشاري خانو شمېر معلوم نه دی، دوامداره دی. ځینې نوري اشاري خانې هم دلته شته. هر هغه عدد چې د اشاري خانو شمېر معلوم نه وي، هغه په کسر نه اوړي. په کسر چې وانه اوړي، هغه عدد غیر ناطق یا غیر نسبتي عددونه ویل کېږي.
یا همدغه غیر ناطق یا غیر نسبتي عددونه چې تر جذر لاندې عددونه موږ ولرو څنګه ویلی شو چې دا اوس غیر ناطق دی او که هغه په مخکې چې مو ویل ناطق دی. مثلا تاسو ته لیکلي جذر لاندې 10 د 10 د عدد جذر که چیرې تاسو وګورئ هغه حقیقي جذر نه لري. ولې؟ ځکه داسې مساوي عددونه نشته چې موږ یې ضرب کړو او موږ ته چې د 10 عدد په لاس راکړي. اوس که چیرې دا نه وای دریو ځکه درې چې ضرب کړو د نه عدد په لاس راکولی شي. ولې د لاس عدد جذر تقریبا 3.3 که چیرې ونیسو 3.3 که په 3.3 کې ضرب کړو تقریبا لس په لاس راکوي. حقیقتا لس په لاس نه راکوي. نو که چیرې یو عدد تر جذر لاندې وي او هغه حقیقي جذر ونه لري بلکې تقریبي جذر ولري دا معنی علامه تقریبا جذر ولري تقریبي جذر ولري بیا ورته غیر ناطق عدد ویل کیږي. نو دا لاس تر جذر لاندې چې دی تقریبي جذر لري حقیقي جذر نه لري. هر هغه عدد چې تقریبي جذر ولري موږ بیا ورته غیر ناطق عدد ویلی شي. یا مثلا جذر 15 دا تقریبي جذر لري حقیقتا جذر نه لري ځکه داسې مساوي عددونه نشته چې موږ یې ضرب کړو 15 چې په لاس راکړي مګر تقریبي جذر یې 2.25 تقریبا معنا که 2.25 په 2.25 کې ضرب کړو تقریبا 15 په لاس راکړي حقیقتا 15 په لاس نه راکړي. نو دغسې عددونه چې تقریبي جذر ولري حقیقي جذر ونه لري تقریبي جذر ولري د غیر ناطق عدد په نامه سره یادیږي او هغه چې حقیقي جذر ولري هغه د ناطق یا نسبتي عدد په نامه سره یادیږي. نو دا اوس موږ تاسې د حقیقي اعدادو هغه کوم لومړۍ برخه چې وه هغه ډولونه چې وه هغه مو دلته تاسو ته معرفي کړل. مننه.